رئیس الوزرا ته د یو افغان لیک چې ډېرې مهمې خبرې ورته کړي دي او په اورېدو به یې بالکل حیران شئ. لیکوال او ژورنالیست عبدالرقیب ساحل وایي دروند او د هیواد سپینګیري مشره سلامتیا دې وي. زه څو د زړه خبرې لرم او ډاډمن یم چې دا خبرې به د اکثرو افغانانو د زړه درد او چیغه وي. خو مخکې له دې چې دا خبرې درته وکړم د لوی رب العزت لپاره تاسو او حکومت مو پر افغانانو ورحمیږئ. په ډیر درنښت درنه هیله کوم چې ژر زموږ د ګران او جګړو ځپلي هیواد د اوسنیو ناخوالو د حل په موخه یوه داسې پریکړه وکړئ چې دردېدلي او مظلوم افغانان نور د ارامۍ ساه واخلي. دا د 4 میاشتې اوړي خو لا هم حکومت دا رئیس ور نه نیسي. د خلکو ژوند ورځ تر بلې تریخیږي. ډېری افغانان د اوسني ناورین له امله په رواني ناروغیو وخته شوي. ډوډۍ ورکه ده او د وطن برخلیک په اړه هم کومه هیله نشته. باور به مو وشي یوازې تېره ورځ مې له څو داسې ځوانانو سره خبرې شوي دي چې هر یو یې لیسانس او کلونه تجربه لري. دوی زیار ګاللی خو اوس د وطن ناخوالو او بیکارۍ له امله غواړي د ایران او ترکیې په لور وخوځېږي. دوی ښه پوهیږي چې په قاچاقي لار تګ مرګ سره لوبې دي خو بیا هم په دې هیله ځي چې که حد اقل کورنۍ یې وچه ډوډۍ پیدا کړي. تاسو د ولس د نه هېرېدونکې قربانیو په مټ سنګرونه فتح کړل او حکومت مو ونیوه خو اوس همدا ولس وږی دی. پیسې نه لري، دندې یې له لاسه ورکړي او خپلو وږو بچو ته لاس تر زنې ناست دي. دا هر څه ولې غم نشئ خوړلی؟ خلک بغارې وهي چې له نیستۍ ځانونه وژني، اولادونه خرڅوي او خپلې ګردې لیلاموي. ولې دا غږونه یې نه اوري؟ ولې ځواب نه وایاست؟ آیا ځان مسؤل نه بولي؟ که وسه مو نه وي ملت ته واضح ووایئ او پر یوې بلې بدیلې لارې غور وکړئ. په خدای نور د وطنوالو له زړونو وینې څڅېږي. معزز مشره فکر وکړه. هغوی چې مخکې له حکومتي دندو معاش اخیسته او کورنۍ ته یې پرې نفقه برابروله اوس څه وکړي؟ د کور اړتیاوې څنګه رفع کړي؟ آیا همداسې ومري؟ کیدای شي اورېدلي مو وي چې خلک نور په ولایتونو کې حتی د خپلو لوڼو پلورلو ته حاضر دي. د خدای لپاره نور پر یوې داسې مشورې راضي شئ چې د افغانانو اوسنی ژوند ورسره بدل شي. لطفاً ولس ته د دغه پوښتنو ځواب ووایئ. کار ورته پیدا کړئ چې روغ پاتې شي، په ماړه نس ویده شي او سهار خپلو هیلو ته د رسیدلو لپاره بیا راپاسي. تاسو اوس د دې هر څه مسؤل یاست. ځواب یې باید ووایئ او خپل دنیاوي او اخروي وجیبه ادا کړئ. که نه ولس به د خدای په وړاندې د دغه ژوند د یوې شېبې حساب در سره وکړي او تاسو به هلته هم بیا د اوس په څیر بې ځوابه یاست. لیدونکو له تاسو هم مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. لکه څنګه چې مې په لومړي سر کې وویل دغه لیکنه د عبدالرقیب ساحل وه چې موږ له تاسو سره شریکه کړه. که تاسو هم ورسره هم نظر یئ نو په کومنټ کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.